څو ورځې کېدې چې د ماسټر پیدا د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز د انتخاباتو په بهانه رخصت شوی و. د کورس په دفتر کې هره ورځ د ټاکنو د لویې برنامې په اړه غونډې کېدې. نن هم ابراهیم د ماسټر پیدا لخوا راغوښتل شوی او په شنه خړی له انورشاه سره یو ځای ځان رارسولی و. ابراهیم وپوښتل: عجب خلک دي، موږ یې په شنه سهار راوغوښتو او خپله پسې ورک ده. انورشاه وویل: کیدای شي شکر خوب به کوې، تر اوسه خو 8 بجې هم لا نه دي. ابراهیم وویل: بالکل، اوس یې پیسې پیدا کړې دي، کیدای شي د سهار خوبونه یې هم شروع کړي وي. پخوا خو به یې په شنه سهار په روزي پسې پیسې پورته کړې وي. دوی په همدې مجلس و چې د دروازې ګړپ شو. ماسټر پیدا راننوت، سر یې چپه اړولی، د واسکټ په ځای یې توره نوې کورتۍ په غاړه، د نریو څوکو اوږده بوټان په پښو، څادر نشته او یو کوچنی دسمال یې پوزې ته نیولی. ابراهیم له روغبړ سره پرې غږ وکړ: والله بېشکه ماسټر صاحب، ایله اوس ماسټر سوې. پخوا خو زموږ د کلي د محمد خان او تا کوم خاص فرق نه کېده. پیدا وخندل او ویې ویل: غږېږه پایلوچایه. ابراهیم وویل: مګر پیسه ځان ښیي. پیدا وویل: پیسې له کومه کېږي؟ پیسې له کومه کېږي په دې خوار افغانستان کې. پیدا کېناست او له شیبې مجلس وروسته یې له انورشاه وغوښتل چې که د یو څو دقیقو لپاره بهر ووځي، د دوی خصوصي مجلس دی. انورشاه ووت. پیدا اوږده ساه واخیسته او بیا یې مجلس شروع کړ. ابراهیمه، ته خو مې انډیوال یې او د ورورۍ لاس مې درکړی. دا نن مې ځکه یوازې او تنها راوغوښتې، نور خو مې جریان در سره شریک کړی، خو نن ما د خریدارۍ کسانو د پروګرام د نورو کارونو د ترسره کولو لپاره ملګرو ته یوه اندازه پیسې ورکړې چې تر سبا پورې ټول کارونه سمبال کړي. خبره دا ده چې موږ ته د موسسې لخوا راکول شوې پیسې زښته ډېرې دي. دا خو یوازې اول سهم ده، که موږ اسناد اماده کړو بل سهم هم راایستلی شو. ابراهیم وویل: نو خو ښه خبره ده، نن چې کوم ملګري د مختلفو کارونو لپاره مصارف کوي د هغوی لیستونه دې جوړ کړي، ټول مصارف به سره جمله کړو او له موسسې سره به یې شریک کړو. پیدا وویل: دغسې به مو کړې وی، خو زما د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د موسساتو یو پروژه هم د واقعي مصارفو او رښتینو اسنادو په اساس نه ده اجرا شوې. پروژه یعنې لنګه غوا چې هم شیدې، مستې او کوچ ترې خوره، حتی له خوشاییو یې هم ګټه اخله. ما دا ویل چې تر څو به د دې ABC انګریزي ګټې ته ناست یو. د امریکایانو په پیسو د دیموکراسۍ له امله خلک میلیونران شول، موږ اوس هم په همغه زاړه موټر سایکل سپاره یو. ما ویل که لږ بیداري وکړو دغه یوه پروژه مو د ټول عمر کار برابرولی شي. ابراهیم وویل: ښه نو څنګه باید وشي؟ پیدا وویل: خبره دا ده چې ما خو نن خلکو ته څه پیسې ورکړې، تر هغو چې دوی کارونه راخلاصوي موږ به دلته د اسنادو په جوړولو کار شروع کړو. خو په دې کار به هیڅوک هم نه خبروو، لیستونه به اماده کړو او کوښښ به وکړو چې دغه راکړې پیسې خلاصه د دوهم سهم لپاره هم د مصرف ځایونه پیدا او له تمویلونکې موسسې راوباسو. خو دا کار به فقط زما او ستا ترمنځ راسمي. ابراهیم وویل: بېغمه اوسه، مګر یو کار دی، دغه لیستونه جوړول، حسابونه جمع کول او په خاص ترتیب برابرول خو ډېر کار دی. زه خو درته معلوم یم چې مکتب مې نه دی ویلی او ته هم مصروف یې. ما ویل چې یو بل داسې د منډې ځوان راسره وی چې زړور مو غږ پرې کولی او کار مو ورسپارلی شوی. پیدا وویل: نو ته څوک به راسره واخلو؟ ابراهیم وویل: ما ته خو تر هر چا دغه زما ترورزی انورشاه مناسب رامعلومیږي، ځکه کوچنی په پېښور کې رالوی شوی، د وطن په کیسو یې سر نه خلاصیږي، ساده او ناخبره ځوان دی، خو مکتب یې ویلی او په حساب او خط کې ښه تکړه دی. پیدا وویل: هو، انورشاه خو دلته په کورس کې چې ما سرلی هم غلی او بېغرضه مزاج لري. سمه ده چې ستا خوښه ده، خو په هغه به یې هم ټینګوي چې دغه خبرې امانت دي، له هیچا سره به یې هم نه شریک کوي. شیبه وروسته دوی انورشاه هم مجلس ته ور وغوښت، خبره یې ورسره شریکه کړه او بیا یې د لیستونو په جوړولو کار شروع کړ. انورشاه د ډوډۍ یا میلمستیا له مصارفو لیکل شروع کړل. پیدا وویل: ولیکه 1.5 سلمنه غوښه، 10 ټیمه غوړي، 18 بورې وریجې او داسې نور. انورشاه لیکلو ته متوجه و، خو ابراهیم وویل: څه کوې پیدا استاذه؟ مخکې ورځو کې چې ملک دادو مړ و، جنازې ته یې له زرملې تر خرنې ټوله ناوه راغلې وه، 80 منه غوښه یې پخه کړې وه، ټولو خلکو وخوړه او حتی زیاته هم شوه. پیدا وویل: یاره ته څه ګډې وډې وایې؟ ته وا موږ د رښتیا 1.5 سلمنه غوښه یا 18 بورې وریجې پخوو. هغه شی چې پخوو هغه خو مو د غونډې د میلمنو شمېر ته په پام سره سنجولی او نن مې کسان لیکلي چې له خرنې یې راوړي. دا خو یوازې د کاغذ پر مخ لیکو،
که د میلمستیا خبره شي په میلمستیا کې خلک په وریجو ولاکه سکه هم رانه وکړي دغه ساده ښوروا ورته برابروم د کاریز اوبه هسې هم ډېرې دي. ابراهیم وویل هو بالکل بیا خو سمه ده. د شیانو په لیست کولو کې پیدا 15 کیلو د غوا چاپ چاکلیټ او 1.5 بوتله معدني اوبه هم ولیکلې. ابراهیم بیا اعتراض وکړ یاره د موسسې والا به راپورې وخاندي. ټولو ته معلومه ده چې د موټا خان د کاریزونو او ساګانو داسې اوبه دي لکه اوښکي. دلته خلک د بوتل اوبه پیژني هم نه. پیدا وویل د موسسې والا و چې موټا خان لیدلی وای یا د کاریز اوبه څښلی وای بیا د خبره سمه وه، خو هغوی چې دغه پیسې منظوروي ټول له امریکا راغلي او اوبه هم په بوتلو کې له امریکا ورته راځي. دوی خو څه زما او ستا غوندې نه دي چې په ډکه ویاله سملو او غوړپ غوړپ اوبه ترې وڅښو. ابراهیم غلی شو او بیا یې د اعتراض جرأت ونه کړ. پیدا و نورشاه تر هغو شیان لیکل چې د اول سهم پیسې خلاصې شوې. پیدا وویل چې د دوهم سهم مصارف هم باید وسنجوو ځکه موږ په پروپوزل کې مصارف خورا لوړ لیکلي. اوس که په عملي برخه کې مصارف کم وروړو دا به د موسسې والاو د برابر د ورځونې په برخه کې زموږ کمزوري او ناپوهي وبولي. ابراهیم وویل د دوهم سهم لپاره ځینې داسې شیان باید ولیکل شي چې له پروګرام وروسته مصارف کیږي، مثلا د مجلس میلمنو خصوصا سندرغاړو او ځینو مشرانو ته تحفې او داسې نور. پیدا وویل آفرین دا دې ښه خبره وکړه. پیدا وروسته د دوهم سهم مصارف شروع کړل. د میلمنو لپاره 500 دانې وریښمینې هندي لونګۍ او ډېر نور شیان یې ولیکل. د هندي لونګیو له یادونې سره انورشاه ته خپل ابۍ او کور ور یاد شول. کله به یې چې خویندو کالي مینځل مور به یې ورغږ کړ هغه د اکا وریښمینه لونګۍ دې په احتیاط ومینځئ چې خرابه نه شي. انورشاه فکر زنګاوه چې پیدا غږ کړ مجلس ته خو سازنده هم راغوښتل کیږي. د هغوی لپاره په تحفو کې یوه جوړه اصل سندلیس تسبیح هم ولیکه. ابراهیم بیا وویل یاره ډم تسبیح څه کوي؟ پیدا وویل خدای دې خوار نه کړه خدای دې خوار نه کړه تسبیح کار باسي. داس تسبیح شته چې تر 100,000 افغانۍ ډېر قیمت لري. ولیکه د اصلو سندلیس تسبیح قیمت 50,000 افغانۍ. پیدا وروسته نور هم ډېر شیان ولیکل. بیا یې لږ چرت واهه او ویې ویل رښتیا دا خو واده ده باید د ناوې او زم لپاره هم تحفې ولیکل شي. ولیکه د ناوې لپاره یو قدم پړک کمیس. ابراهیم وویل یاره قدم پړک چندان شی نه دی هسې خو یې هم ورته اخلي نه یوازې پیسې پې نغدوي. نو لوټباران ولیکه چې نوم یې هم ورسره مناسب دی. پیدا وویل ورته اخلم یې چیرې؟ داسې خلک دي چې ورته ووایي چې د موسسې په پیسو ستاسو ناوې ته کمیس راوړم ولا په ټوپک در پسې راواخلي. لیستونه جوړ شول او پیدا په خپله ځانګړې دوسیه کې کېښودل. وروسته یې وویل چې پروګرام سبا ماښام ته د ملک شهباز خان د کلا مخ ته په سل کې دی. پروګرام ته به ګډ ورځو. انورشاه وپوښتل له ولسوالۍ نه ورځو که له دې ځای نه؟ ځکه که د ولسوالۍ کسان را سره ملګري وي بیا خو ښه ده له هغو سره په ګډه ولاړ شو. پیدا وویل نه د ولسوالۍ کسان نه راځي. موږ کوښښ کړی چې هېڅوک هم پوه نه شي چې دا غونډه د چا لخوا جوړه شوې. ولسوال صاحب او مدیر زکیم شاه هم ویل چې دا ښه ده چې هیڅ رسمي چارواکی یا مسلح عسکر پکې ګډون ونه کړي تر څو خلک د عام ساز او واده د خوشحالۍ په نوم ورته راشي. البته موږ د کاندیدانو د انتخاباتو کمیسیون سره په هماهنګۍ څو کسان مشخص کړي چې کله مجلس سور ونیو او خلک راډېر شول دوی به لاسپیکر ته درېږي او د انتخاباتو په باره کې به خلکو ته خبرې کوي. پیدا ولاړ شو او ویې ویل یو وار ورځم په هغو نورو کسانو پسې چې کارونه یې څنګه کړل. انورشاه هم له ابراهیم سره یو ځای کلي ته راغی. قضا ماښام د حجرې خواته ورچکر شو. د ده له بخته په دې ماښام مبارز هم راغلی و. انورشاه ورته په همغه ځانګړي اتاق کې ټول داستان تیر کړ. د چې سبا د چهارشنبې په شپه د ملک شهباز خان د زوی میرویس د واده په نوم د ساز میله جوړیږي خو اصلي غرض یې د انتخاباتو لپاره کمپاین دی. انورشاه ته پیدا لخوا د پروژې اخیستلو او جعلي لیستونو د جوړولو یادونه هم وکړه او کله چې په کیسه کې د قدم پړک او لوټباران ځای ته راورسېد مبارز دومره په زوره وخندل چې سید احمد د اور په ځای کې خندا واورېده. مبارز به وروسته له انورشاه سره په کنایي خبرو کې پیدا قدم پړک او ابراهیم لوټباران باله. مبارز چې ولاړېده له انورشاه یې مننه وکړه چې له ډېر مهم جریانه یې خبر کړی او ورته یې وویل تا ته نور اجازه ده زه خو وایم ډوډۍ هم دلته مه خوره او کور ته ځان رسوه نور ته بېغمه اوسه زه یې په کار پوهېږم خو دا یوه خبره ده چې دغه میله ته هم ضرور ورشه.